مدثر له ولی الله ډېر خطرناک سافټویر اپډیټ کړی دی، نو دا ویډیو وګورئ. سریا کدوسریا دا کوم مالک بیا غوي چې دا مې تر دی کدوسریا واو ماغه ولا تخپل ترم بیا غولې نه تاسو چې کوم انډي والا دې ټول خوشاله ساتي ټول اوس ورته پکې دا بل هلک وایي لکه په دې کمنټس کې خلک ډینجر کوي، نو دا هلک ته تپوس وکړي چې لکه د دې ډینجر څه قیصه ده. د ډینجر په هکله باندې خو بیا هغه څه نه وایي، خو لکه دا ګپ شپ لږ نور وګورئ بیا پرې خبره کوو. ټول دې خوشاله ساتلي اسی خبره کوم تاسو شرم نه درځي چې ته په دې عمر کو نه ورکې ولی ځان ته څه درلو کېم عمر ویلکم پیریس دري ستنې د لاندې کینا اول دا مدثر د دیو سه ورځ مخ کې هم لایو راغلی او په هغې کې هم دیو داسې څه نه ویل، خو پیله ځل دا په لایو راغلی نو دا ولی الله ورته ویل وایي آیا که ته داسې مونږ سره ګپ برداشت کولی شي نو ګپ لګوه، که ګپ نشي برداشت کولی بیا ګپ مه لګوه. خو دې ورته ویل چې آیا زه په ټیک ټاک کې په لایو په دونه راځم نو زه ګپ برداشت کولی شم. پرتګو باسه ډایرکټ به درته لاس په لاس اسناد میلو شي. مال اسناد راکړي بچي ته خو په کونه ورکولو باندې وادري لاس اسناد راکړي ما ته وکړي دوا او ته پاکستان کې راوځو په خپل کونه را باندې کوته ګوته په لاس او ټپ پشل مال د سپیشل د دیلایپ نه بایلا وته دومره پیسې وګټي نو کوم ویډیو چې هغه تاسو وکړه زه تاسو سره د مدثر په هکله باندې لږ خبر شیر کم. د دیو کم ډینجر چې و د دیو په هکله چې کم په ټیک ټاک باندې کم څه به چلیده، یعنی کومه معامله چې روانه وه په هغې باندې تاسو پوهیږئ. بیا داسې چل وشو چې دا ورک شو لاړو ترکي طرف ته روان شو، بیا به خلکو دلته پسې ویډیو جوړولې نو هغه ترکي کې بیا پولیسو ونیو دو واپس چې کم دی پاکستان ته راولېږو. نو دی اوس بیا هغه ټیک ټاک ته کار ویلی دی. دی ولی الله چې په کوم بحث ورسره کړی دی په ټیک ټاک باندې نو ډېر کم خلکو کمنټس چې وو هغه هم مونږ لایو کتل لکه په هغې کې به ټولو خلکو دا ډینجر ورته یادو. نو ډینجر څوک دی؟ د دې یو ملګری و، اوس چې کوم دی د دوی په منځ کې څه اختلافات را پیدا شوي دي نو د هغې په وجه باندې تللی دی. د ډینجر په هکله او ډینجر چې دی هغه به تاسو ټول ډېر زیات ښه پیژنئ. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.